السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واټساپ یو داسې ټریک در وښیم چې هغه په ذریعې سره به تاسو ټول حیرانه یاست چې دونه ګروپان او دونه ټریکونه زموږ په واټساپ کې له کومه سول او دغه له کومې خوا رالو. نو ملګرو د واټساپ ډېر خوندور او پټ راز ده او ډېر ښایسته اپلیکیشن به زه تاسو د واټساپ په باره کې یو بل هم در ښیم. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سي. که ویډیو خوښه سوه ویډیو خامخا در سره لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګورو ملګرو تر ټولو مخه تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ. کله چې ملګرو تاسو پلی سټور ته ولاړاست د هغه رقم به دلته ملګرو تاسو راسي دلته به تاسو ولیکئ چې جوین ګروپ. ملګرو کله چې تاسو جوین ګروپ ولیکئ ګور ملګرو دلته به تاسو ته راسي یعنی هر رقم د دغه تاسو غواړئ هغه به دلته ټول تاسو ته راسي. انلیمیټډ ګروپ پر واتساپ ملګرو کله چې تاسو انلیمیټډ ګروپ پر واتساپ ولیکئ دغه رقم ګور ملګرو لږ کنیکشن سلو ده کله چې دغه لوډینګ پوره سي دلته به تاسو ته د ډېر اپلیکیشنونه واړئ یعنی هر اپلیکیشن چې تاسو انسټالوئ کوم اپلیکیشن تاسو انسټالوئ هغه به زه تاسو ته در وښیم. ګور ملګرو که چیرې تاسو انلیمیټډ ګروپ پر واتساپ کې ولیکئ دلته به تاسو ته ګروپ جوینر راسي دغه رقم جوین انلیمیټډ سوشل ګروپ ته ملګرو دغه اپس به تاسو له دې ځای څخه انسټال کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له دې ځای څخه انسټال کړئ دغه رقم بیا تاسو ولاړ شئ په دې اپس باندې به کلیک در سره وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه اپس باندې کلیک وکړئ دغه اپس به تاسو ته خلاص شي. ګوره جوینینګ ګروپ روان ده ملګرو کله چې دا جوینینګ ګروپ پوره سي ګوره ملګرو دلته تاسو لیکلی دی چې ویلکم ګوره آل اباوټ انډیا all about India, all about India, all about India, WhatsApp status, all about India online. دغه رقم ګوره ملګرو دلته تاسو ته زیاتره بیخي زیات ګروپان راځي ملګرو تاسو به لږ انتظار ورته کوئ. ګوره وار په وار ګروپان څوکه زیاتېږي یعنې هر څونه ګروپان چې تاسو غواړئ هغه دلته تاسو پیدا کولی شئ. یعنې هغه که د کرکټ په باره کې که د فوټبال په باره کې که د لایو سکور په باره کې یا دغه رقم فني ویډیوز په باره کې یعنې که د هر شي په باره کې هغه ټول ګروپان به ګوره دلته تاسو ته دی راړئ هغه څوکه زیاتېږي. ملګرو دا نن نیټ لیست سلو ده نو له دې وجې په یو وار ټول نه راړي. ګوره آنلاین انکم سو دغه رقم ارنینګ زوم سو ملګرو تاسو ته هر رقم یعنې هر رقم دغه تاسو غواړئ ګروپ هغه دلته تاسو پیدا کولی شئ. ګوره ملګرو زه تاسو ته یو ګروپ پیدا کوم کله چې ملګرو زه ګروپ پیدا کړم بیا به زه هغه جوین کړم ستاسو له مخه تاسو یې وګورئ. آنلاین شاپینګ سو ایرن سو دغه رقم کې ټي ایم کیډز سو ملګرو تاسو ته ما درته ویل چې تاسو هر رقم ته ګروپ چې غواړئ هغه دلته تاسو پیدا کولی شئ. ګوره ملګرو دلته زه راځم یو د کرکټ یا د فوټبال یا دغه رقم یو بل سم ګروپ پیدا کوم چې هغه زه جوین کړم. نو ملګرو ګوره تاسو به لږ انتظار وکړئ یعنې چې زه صرف او صرف د کرکټ یا دغه رقم یو بل سم خوندور ګروپ پیدا کړم. کله چې زه هغه ګروپ پیدا کړم نو بیا به ستاسو لپاره زه هغه ګروپ جوین کړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې هغه ګروپ به جوینوئ یعنې په دې کې هر څو ګروپان چې تاسو غواړئ هغه ټول تاسو پیدا کولی شئ او هغه به تاسو څنګه جوینوئ. نو ګوره ملګرو دلته زه اوس راځم یو سم خوندور ګروپ پیدا کوم ملګرو. ګوره ملګرو دلته زه راځم دا کوایټ فار اسلام دغه ګروپ چې ده دلته زه دا جوینوم نو تاسو به صرف او صرف په دا جوین باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په جوین باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو اوس دلته تاسو ته خپل واټساپ خلاصېږي. کله چې تاسو ته خپل واټساپ خلاص شو ګوره چیکینګ ګروپ دغه رقم اونلی اسلامک کوایټس دی دغه رقم اوس به دلته تاسو راسئ جوین ګروپ ووایي. ملګرو کله چې تاسو ګوره جوین ګروپ ووایي ستاسو ګروپ به دلته جوین سي یعنې اوس تاسو کولی شئ چې ګوره دې ته میسج وکړئ دغه رقم هر شی وکړئ یعنې په دې کې ګوره دغه ما دا ګروپ جوین کړئ تاسو چې هر ګروپ جوینوئ تاسو هم هغه ګروپ دلته جوینولی شئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید هر یو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او که هر ګروپ ته ضرورت وي هغه دلته تاسو پیدا کولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.